په دعاوې تېرې کړي. د عرفې ورځ هغه ورځ ده چې الله پکې د خلکو سوالونه قبلې، بهترینه ورځ ده. وژاړي الله دا خلک فریاد وکړي او په ولاړه یې تېره کړي دا ورځ. په خیبه غزوینه هلته څوک تنبوان لاندې ناست وي، څوک تجیران لاندې ناست وي، چا خپلې قصې راغېستې وي، نسوارې ورته خبره اچولي وي، خپلې قصې کوي. بل ښه خبره هلته دا ده اوس خو د عرفات سیمه ډېره زیاته خواره شوې ده. سابقا عرفات هغه محدود غرو چې جبل النور ورته ویل کېږي، چې په کوم ځای کې اوس یو امسه غر ده، هغه ځای ډېره کوي غونې تېږې دي په واقعا غټې غټې اوس هم، خو ولې هغه ځای باندې داسې د منار په شکل باندې یو څو خښتې جګې شوي لکه منار یې جوړ کړی دی سپین. دغه اصل عرفات دغه ځای نه شروع کېږي، ځای چې ورته ویل کېږي. زموږ خلک باید هلته هم یو چکر دپاره شي، اګر چې دا ټوله سیمه پکې داخله ده. دا داسې مثال لري لکه یو سړی په جومات کې لمونځ کوي، اول صف او لسم صف، دا فرقونه دي. اول صف کې ډېر ثواب وي، هلته لاړ شي. دې نه علاوه د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ په مسجد نمره کې، چې د مسجد نمرې نیمه برخه په مزدلفه کې ده او نیمه برخه یې په عرفات کې ده. زموږ خلک به د مسجد نمرې ته لاړ شي، د ماسپښین لمونځ هلته جمع بین الصلاتین کېږي، چې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ دواړه په یو وخت باندې کېږي، اذان یو د اقامتونه کېږي. دا بهتره ده. او هلته لاړ شي لمونځ وکړو کې نبي علیه السلام په مسجد نمره کې 2 رکعته لمونځ کول د یوې عمرې ثواب لري، اجر لري. بیا نو کله چې دا ورځ په عرفات باندې تېره کړي، د لمر چې پرېوتی نه هغې نه مخکې بهر وځي نه د عرفات له حدودو نه. اگر چې اوس هلته هغوی خپل معلمین یا د پولیس یې ودرولي دي په ټولو طرفونو باندې چې خلک ونوځي مخکې له وخت نه، نو خلک یې ودرولي. او زموږ خلک باید کوشش ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او د لمر پرېوته نه وړاندې باید د عرفات حدودو نه ونوځي. بیا دا خلک راځي د دې ځای نه مزدلفې ته شپه را رسوي. په مزدلفه کې هم مقام ځایونه ډېر دي، حدود اوس ډېر دي، اوږده دي، ځکه خلک مسلمانان ډېر دي، حجاج ډېر دي. ولې اصل ځای چې مشعر الحرام چې ورته ویلی کېږي په قرآن کې، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، الله په مشعر الحرام کې یاد کوي. کله چې دغه سړک عمومي د عرفات نه راغلی ده او مخ په مینا تللی ده، د مزدلفې په حدودو کې د دغه سړک نه چپ لاس ته هغه مشعر الحرام که مسجد چې ده هغه د عمومي سړک نه چپ لاس ته پاتې کېږي، چې قبله مغرب خواته ده حرم طرف ته، او په دې سړک چې سړی ځي نو چپ لاس ته پاتې کېږي، ښي لاس ته یې غار ده او چپ لاس ته مشعر الحرام ده. هلته باید لاړ شي، جمع بین الصلاتین وکړي، د ماښام او د ماسپښین لمونځ هلته کېږي. خو ډېرو خلکو نه ناوخته کېږي او پیاده روان وي او سفر یې اوږدېږي او ناوخته کېږي، ورباندې هغوی که لمونځ په لاره کې خپل وکړو نو کړی به وي د ماښام. خو شرط هلته دا ده چې جمع بین الصلاتین به په جمع باندې کړي. څه انفرادي کوو نو چې هر وخت یې وکړو خپل لمونځ یې وکړو، پروا نه لري. بیا به د سبا سحر لمونځ به هم زمونږ د مسلک سره سم، یعنې د حنفي فقه اصولو سره سم، سبا د سحر لمونځ به په مشعر الحرام کې کوي، یعنې ماته مزدلفه کې به یې کوي، د هغې حدودو کې به یې کوي. چې لمر راوخته له هغې ځای نه به حرکت کوي او مخ په مینا به راځي. چې راځي دا نو بیا د ذوالحجې لسمه ده چې د لوی اختر ورځ ورته ویلی کېږي. جمره عقبه ولي، جمره عقبه چې ولي جناب مولوي صاحب کوم ځای کې د شیطانانو ځایونه جوړ دي، اوس 3 منزله او 100 منزله جوړ ده. یو ښه ترتیب دا ده چې زموږ خلک باید مینا ته چې کله داخلېږي، عمومي سړک هم د مینا حدودو نه داسې مخ په حرم طرف ته سړک تللی ده، په دې سړک به ځي. هلته یو مسجد ده چې مسجد خیف ورته وایي، مسجد خیف د جمراتو کوم ځای نه چې جمرات کوم ځای کې جمرات وشتلی کېږي، شیطان وشتلی کېږي، مسجد خیف مکې طرف ته ده. همدغې مسجد خیف طرف نه چې کومه لاره د جمراتو د ویشتلو ځای ته ننوتې، په دې لاره به ننوځي. دې کې ګټه دا ده چې په دې لاره نه ننوځي نو جمره عقبه چې څه شي ته ویلی کېږي، یعنې غر شیطان چې څوک په عامه اصطلاح ورته وایي، دا دې طرف ته لنډه، دا به ولي په 2 تیږو باندې. موږ سره یو سړی په حج کې تللی و، هغه ځان سره د لوګر نه تیږې وړې وې، بیا ما ته وګورځولې مالې دا څه کوې، دا مې ورسره غلې راوړي دي. نو هلته صرف هغه تیږو نه به استفاده نه کوي چې هغه شیطان پې ویشتلی شوی دی. مزدلفې نه ځان سره تیږې وړي، بل ځای نه ځان سره اخلي، د باندې ځای نه به تیږې ځان سره واخلي. د نخود په مقدار باندې اگر چې ترتیب پخوا داسې و، خو دغسې ویشتل اوس ډېر مشکل دي هلته، ځکه رسېږي نه، زحام عام ده. یو هغه پخوانی د نبي علیه السلام د صدر اسلام خبره ده چې هلته دا کار کېده. اوس نو دا په دې شکل باندې به ولي چې هلته یې ورسوي. ولې ډېر کوشش به دا کوي چې هلته نږدې سره ورسېږي، د بل چا سر ونه ولي، دا مشکلات به پیدا کېږي. هلته اکثر د خلکو سرونه ماتېږي، ځکه خلک د حد نه
غټي تیږي اخلي ځان سره او دسه خلک شته په احساساتو کې دي چې هغه خپل څپلکې واري ورپسې څپلکې واري دسه هم نه ده نو دلته چې لاړ شي بیا د مستقیم د لار نورم چې مختلف د نور د جمهور چې دي هغه بنولي مخامخ بزي او التبل لار راغله د هغه سټټ لار په سوري غو لار جوړ شوی ده پیاده حرم ته سره په نیم ساعت درې په وخت را رسیږي موټر کې سفر ډیر مشکل دالته به وباري دغه ترتیب درازي به قرباني بکې او ځان به حلال لیکه مخکم چې غته اشاره وکړه طواف افاضه فرضي بکې په شکل جواب کې به بیرته شپه مینه تر رسوي دا هغه چې زموږ حجاج په اول ورځ باندې اجرا کوي او ادا کوي په سبا ورځ باندې بیا چې مینه ته د شپه وکړه هو اول ورځ چې موږ جمره ولو زموږ د فقه حنفي مطابق اولنۍ جمره موږ سحر لمخې ولو په حدیث کې مطلق د طلوع خبر راغلی ده دلته ځینې علما د طلوع فجر خبره کوي ځینې علما د طلوع شمس خبره کوي طلوع فجر سبا شو بعض خلک نیمه شپه کې ولي بعض خلک بیا د لمر د راختو بعد ولي زمونږ مسلک دا ده چې احناف بعد طلوع شمس یعنی د لمر د راختو نه بعد دی ولي هو دویمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې چې کله زمونږ خلک جمرات ولي بیا هغه بعد الزوال دي چې زوال شوی نه هغه ځای ته به داخليږي نه کله چې زوال شو په زوال داخله فوق المر دور خوري چپکی تاویږي نو هغه وخت چې کله زوال شو بیا بزي او جماعت به ولي اوله به الله جل وعلا برکات واچوي مننه درنه کوي د استودیو ساته چې ګورو نو زموږ د خبرونه وخت نور به په خلاصي جو باندې لته محترم ورسره نړۍ مننه کوي د پښتو تلویزیون مشرتابو ټول د نو قدرمنو لیدونکو او د تخنیکی ملګرو هم مننه کوو الله جل وعلا د ټولو په ورونو کې برکتونه واچوي د نو قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوو چې تر دې د خبرونه ولیدله په ژوندۍ باندې پښتو تلویزیون باندې تا خبرونه نور په خدای سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته